تیول به وي مونږ ورته وایو چې دلیل مونږ سره کثیر دي دلیل مونږ سره کثیر دي ډېر زیات دی مونږ سره مونږ به په وسایلو باندې کمزور یو مونږ به په اسبابو باندې کمزور یو لیکن مونږ ایماني قوت لرو مونږ ایماني غیرت لرو مونږ ایماني جرأت لرو ای سنیانو تاسو لږ بیدار شئ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په امت کې مونږ شمېر یو مونږ د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک غیرتي امتیان ځان ته وایو مونږ چې چغه وو چې سر به در نظر کم یا نبي یا نبي دا چغه زمونږ صرف لسانن نه ده ګورې دا چغه زمونږ دا قلبنم ده دا زمونږ جارحنم ده دا زمونږ دمنم ده دا مونږ وینې خطره کتره ګورې دا اواز کوي د زړه د قومې نه دا وینا رسوم چې د یارې وخت نه دی که مولا په دې باندې ویرېده چې زه حق وینا نه کوم ما نه به سرسایي او سرمن لاړ شي دې سرسایي او سرمنخورو مولیانو زمونږ د عقیده تباه کړې ده د الله د طاقت د پاسه د چا طاقت نشته زه به چې یاره کوم د الله نه به کوم د دې وجې زه د عقیدې خدمت نشم پرېښودی د بد عقیدې وینا سربالا کوم ما یو ځای کې فتوا ورکړه چې داعش چې مسلح جماعت د خوارجو د وهابیانو دی دا یو د عایشې مردار کوي سل کافر پرېږدئ یو د عایشې مردار کوي چې هغې سخته فتوا ده حالات خراب دي ما ورته ووي دا فتوا مې د پیغمبر په ننګ او په غیرت ورکړی نن چې د پیغمبر دین پورې مسخرې کېږي نن چې مزارات په بمونو باندې الوځي نن چې د مسلمان ککرې وینو سره لوبې کېږي او هغه وخت چې کوم په عربو باندې د محمد ابن عبدالوهاب نجدي چې پلار یې ښه سړی عبدالوهاب د ده زوی را محمد بېدینه سړی و چې دا جاسوس و دا د برطانیې جنټ و او دله د وهابیان دا شروع دي خلک وایي وهابیان زه ورته یم وهابیان طاقت نه لري وهابیان تاریخ نه لري که چا ماته د 1857 نه وړاندې د وهابیانو تاریخ پیدا کو والله بالله ثم تالله چې زه وهابي کېږم 1857 جنگ ازادۍ نه مخکې د وهابیانو تاریخ کې څوک د مور راوړی پیدا کړي عربو وطن کې د چانو کې ماته د وهابیانو تاریخ څوک پیدا کړي دا وهابیان خو سخته د برطانیې د ملکې وکټوریې ایجاد دی چې د مسلمانانو قوم د تسلط او د دوی د سلطنت تسنس کولو دپاره دا فتوا ما رسولې ده مې عربۍ او انګلیش ته یې واړوئ چې 1857 نه وړاندې ماته د غیر مقلدینو د وهابیانو تاریخ ذکر کوي نشته یو تاریخ شته چې 15,000 علما په یو ورځ د چړو لاندې کړي دي یو تاریخ شته هغه د ظلم و ستم تاریخ چې په عربو باندې د صحابو قبرستان په یو ورځ باندې دې ظالمانو د بولډیزر لاندې کړی دی ها یو تاریخ شته چې دا فتوی ورکوي چې د پیغمبر علیه السلام ګمبد ښکته وغورځوئ ها یو تاریخ شته چې اهلسنه والجماع زنانه دلفینځې ګڼي ها یو تاریخ شته چې قرآن راواخلي او د پیزار په ځای کېږدي د وهابیانو بل تاریخ نشته ما وهابیانو ته مخکې هم چلنج ایښی اوس هم چلنج ږدم مې زما فتوا ورته ورسوئ چې څومره زما زندګي ده او زه ژوندی یم که یو وهابي غیر مقلد د مور راوړی وي دا ګز او دا میدان ته خو خپلې فتوې پرېږده ما ته ته د 1857 نه وړاندې خپل ځان حلالي ثابت کړه بس دا ګز او دا میدان فتوې مې لسانن نه دي دا مې قلبن دي خو تاسو سنیانو ته مې خپل درد ښکاره کړو پرون په دې منبر زما شیخ شهید ملت النابغه المحقق غلام حضرت غلام شهید رحمت الله علیه ناستو دا فتوی ورکولي دې ظالمانو سره خو بل لا نشته دا نرتوب خو پکې نشته چې زما مخې ته یو محقق یو نحو یو صرف او منطقي ملا کښېنئ ما سره مناظره وکړي بل وسې نشته نو دا وسې ورسېدو چې زمونږ اهل سنت علماء په شهادت رسول ما ورته ویل نه ته بیا هم د پیغمبر ګفت برابرې هغه علم غیب چې ته ته انکار کې نن هغه ګفت برابرې مبارک فرمای اخره زمانه کې حق پرست علما او سادات کرام زما اولاد سیدات زما اولاد چې د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها بچي به وي هغه به ډېر په تیزۍ سره په شهادت باندې رسېږي خو ما ورته ته دې تاریخ نه نه خبر زمونږ چې مور کم بچی پیدا کړي او دې منبر ته را رسېږي هغه کې د علم نه زیات هغه کې د حکمت نه زیات الله پاک غیرت او نن په خپل عقیده باندې ښودی دی مې که یو غلام حضرت غلام لاړو مې زرګونه درته نوم پیدا شو نن دا جرال لګیا دی خدای دا پروا نه کوي چې زه په دې ځای نه لاړ شم شهید بشم نه خو به چا ماشین راوباسم نه ماشین ګرځوم په دکو لارو رالم په دې باندې به ځم یو د چا پاس را ګرځم وخت د اولا شریک ذات د هغه وخت د اولا شریک ذات په بروسه باندې ګرځم او چې تر کومې ژوندی چې
دا پټکې را باندې کفن نی خور شوی انشاءالله العزیز تر هغې پورې به چې هر قوت مې زما د عقیدې په مخ کې راځي زه به خپله حق وینا کوم دا راسره اختیار دی خو زه دومره وایم چې هر یو قوت چې زما د عقیدې او د دین په مخ کې راځي زه به هغه د خپو لاندې کړم زه وایم ما ته ټولو کې وړاندې د نبي علیه السلام ناموس دی د نبي علیه السلام غیرت دی د نبي علیه السلام عظمت دی د هغې نه وروسته بیا نورې خبرې دي یو ځای کې زما د پیغمبر د محبت په قانون پرېښودی کېږي بیا مونږ هڅې ته تیار یو ګینې مونږ باغیان نه یو او تاریخ دې وګوري 1947 نه تر دې وخته قرباني مونږ ورکړې او چې بغاوت کړی دی دا د خوارجو کړی دی معززو دا څو خبرې مې ذکر کړي مناظرې نه مه یېرېږئ مناظرې نه بلکل مه یېرېږئ چې دی درته یو ځل مناظره وایي ته ورته سل ځل په تسبو مناظره کوه چې دی یو ځل سترګې سرې کوي ته ورته سل کاله د سترګې سرې کا دې میدان کې به چانه یاره نه کوئ چې ماله به جرار سنګ راځي باچا صاحب ستا په یو ټلیفون خو شرط ده چې ما ته به کباړي نه کېنوئ ما ته کباړیان به نه کېنوئ ما ته یو محقق ملا کېنوئ زه نن هم په دې ځای باندې مناظرې ته تیار یم خو د اهل سنت والجماعت اصولو کې دننه زما شرط به دا وي چې ما سره میزان او تله د اهل سنت ته او د حنفیت ته که یو سړی وایي زه پنجپیری یم پنجپیریان ځان ته احناف وایي زه به ورته یم راځه په حنفیت باندې مناظره کوو که یو سړی ځان ته غیر مقلد وایي د ده په اصولو ته سره زه مناظره کوم چې دی هر ځای ټپغه کوي چې اهل حدیث کې دو اصول کتاب الله سنت رسول راځه په دې کتاب الله سنت رسول مې کافر نه کړي نو دا ګز او دا میدان په دې خپله عقیده باندې منګولې خښې کوي چا نه م یرونه کوي مونږ د نبي علیه السلام په دین غیرت کوو زه اخر کې یو خبره به دومره وکړمه که چېرې په دې عقیده چې وویشتم شهید شم د عمر صاحب او د خپل شیخ سنت به مې ژوندي شي که په دې عقیده چا بندي کړمه سنت یوسف په برابر شي او چې تر کومې ژوندی یم دارنګې به انشاءالله غریږم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین